السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د ابي سعید رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری دی وی مؤمنانو فقیرانو مسکینانو لره په ورځ د قیامت به دوی تر اغنیاو تر سرمایه‌دارانو 500 کاله مخکې جنت ته ننوځي. دوی به په جنت کې څړ کوي ګرځي به خوندونه به اخلي وهؤلاء یحاسبون سرمایه‌داران به د خپلې دنیا حساب ورکوي که هغه دنیا حلاله وه حساب یې ورکړي او که هغه دنیا په حرامه طریقه لاسته راغلې وه ورلره عذاب او ورلره عقاب به وي. د آخرت سرمایه طاعت دی عبادت دی. نو ځکه وایي انسان د دنیا محبت او مینه لري د دنیا شوق لري خو لیکن حساب یې هیر دی. هر سړي ته دا خوند ورکوي ما سوا هغه خلکو څخه چې د الله رحم ورباندې وشي. او نو زما په ژوند کې ما یو څوک لیدلی دی زما مرشد نانا هغه مبارک چې ټول دنیا سره ذاتي مینه کوي. خلک چې پیسې ورکړي دی چې په مجلس کې مرید وي هغه ته ورکړي. یو وخت زه ملا وم یو ځای دی راغلی و نو زما کلیوال 15,000 روپۍ ورکړي نو دی چې هر وخت دی چا کوي نو مېلمانه خورا ډېر مریدان راځي. د جمعې په شپه زما مېلمه و کوم ځای کې چې دی و زه ورغلم نو 3 نفره و برمال ماښام زما مېلمانه یاست. مازدیګر یو مولي صاحب ټلیفون وکړ مېلمانه ډېر شوه نو مېلمانه بیا د درو څخه ولاړل او 22 نفرو ته ورسېدل. نو بله شپه یو ځای مېلمه و نو ملګري شاګردان و عالمان 10 نفره ورسره و ماښام په ډوډۍ بیا 40 نفره شوه. نو زما ډېر وار هم خطا و د ملایي ژوند و چې دی رالی پیسې مې نه درلودې خیر خو پورولې مې د ده خدمت نه کاوه. مېلمانه چې راتله د هغو خدمت مې کاوه. نو زما کلیوال 15,000 روپۍ ورکړلې دا ستا مېلمستیا ده. نه دا چې مسله ما ورته هواره کړې وه ته یې کښېښودل. زما خو ولې طبیعت مې برابر چې د مېلمنو کار وشي چې چا کلیوال ولاړې ماتې راکړي. نو یو نن هغه مبارک مې لیدلی دی چې تاریکو دنیا دی نور مې په مخ ته ځکه ما څوک نه دی لیدلی که وي هغه به م لیونیان وي بازارو کې به ګرځي په فرصتو انسانانو کې مې یو نانی هغه لیدلی دی. نو دنیا موږ ته محبوبه ده په حساب یې رسیر دی. شیخ مبارک وایي 2 استادان مې وه یو مشر و یو کشر و خو مې لیدی هغه کشر جنت ته تر ده له مخه ننوځي. سهار رالم وایي کشر ته مې بیان وکړي او کشر عالم ولول تر ده به له خود زه له مخه جنت ته ځم د ده 2 جوړې کالي دي زما 1 جوړه کالي دي چې کالي یې کم وي د نورو خلکو څخه بیا فرق وي په جنت کې. نو چې دنیا کم وي څومره انسان د الله عبادت ورپارغه کېږي هغه د جنت خیر دی. نن خو موږ په دنیا خوشحال یو څونه دنیا لاسته راځي په رزق پسې لیوني یو په رزق پسې مړه یو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که سړی له رزقه داسې وبېرېږي او داسې وتښتېږي لکه له مرګه چې خلک بیرېږي او تښتي څونه کوشش کوو موږ که څوک د کینسر په مرضي مبتلا شي څونه کوشش کوي خو له مرګه ځانه ګوري نور کینسر په سړي څه نه کوي په آخر به مړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که دونه سړی له مرګه د رزق څخه وبېرېږي او له رزقه وتښتي او د رزق څخه داسې به رزق غیبي ورلره راسي لکه مرګ چې ورته راتلونکی دی ځکه الله وعده کړی دی چې زه تاسو ته رزق درکوم. حدیث رقم 1519 صفحه 349 فیض القدیر شرح د جامع الصغیر. نو الله جل جلاله دې زموږ په سترګو کې دنیا حقیره او ذلیله وګرځوي. دنیا وایي د شیطان لور ده که چا د دنیا سره واده وکړي واده یې دغه محبت دی. چا دنیا په کور نه ایستله نو شیطان یې خو سر ورځ به د ده کره ناست. خو موږ بیخي دنیا ته ډېر قدر کړی دی. یو څوک په دنیا پیژنو په اخلاقو یې نه پیژنو په علم یې نه پیژنو په ایمان یې نه پیژنو. هسې که دنیا درلوده 2 روپۍ سړی بني په جامعه کې به قدرمن وي. خلک لوڼې د دنیا په خاطر خلکو ته ورکوي
په وخت کې یو سړی و ګریان و فریاد یې کاوه لور مې چاته ورکړې ده هغه شرابي دی اوس نو کله یې داسې ویلي چې مرګ ته رسوي نو مال خو دغه دې غوښتل د دنیا په خاطر دې ورکړل بس دنیا ته دې ورکړې د دنیا ته صبر وکړه نو دنیا یو حقیر او ذلیل شی دی موږ په سترګو کې قدرمن ګرځولی دی د انسان حیثیت په تقوا کې دی چې هر څوک یې متقي پرهیزګاره وي هغه د الله په نزد باندې غوره دی السلام علیکم ورحمة